جنگ جګړو زموږ د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې بېشمېره کورنۍ زیانمنې کړي. په همدې لړ کې په ننګرهار کې میشته د لالاغا کورنۍ هم یوه د هغه کورنیو څخه ده چې جګړو زیانمنه کړي. لالاغا کابو 2 کاله وړاندې د چپرهار ولسوالۍ څخه تر تم شوی، لا یې هم درک نشته. د هغه میرمن ته د 4 کوچنیو ماشومانو پالنه ورپه غاړې ده چې دم ګړۍ له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان ده. تعاون خیریه بنسټ د میلمه راډیو د رپورټ له خپرېدو وروسته له یادې کورنۍ سره د خوراکي توکو مرسته وکړه چې په یاده مرسته کې وړه، غوړي، بوره، لوبیا، دال، ماینچې، چای، د چایو میوه، مکرومی او ځینې نور توکي شامل وو. حالت سخت به سر میبرم برای چپلیار شوهرم گم شد. اگر کس خبر داره یا میبینه چی میشه من خلاصه کنم، من یک راپور به من بدم که شوهرم یا مرده یا زنده. همین تو چیش برای شوهر خود اولاد خود کشته خلاصه میکنم که پدر شما میایید نمیتونه. حتی کودکام هم درد میکشه، میگه پدر ما گم شد، مادر ما کالاشی میکنه، کسی مار نان بده، مار بوتو کالا بده. میگم بچه میای بابی تو میای برای شما میاد، میگه نه خو گم شده. یا د میرمن زیاتوي اولادونه یې د دوی په چاپیریال کې د نورو کوچنیانو په لیدو د ژمي په دې سړه هوا کې ترې بیلابیل شیانو غوښتنه کوي چې دای د بېوسۍ له امله غوښتنې نشي پوره کولی. هغه زیاتوي همدا چاره یې ډېر ځوروي او د شتمنو غواړي چې د دوی لاسنیوی وکړي تر څو په سړه هوا کې خپل اولادونه پرې تاوده کړي. گاهی نان است، گاهی نیب. این سرمای زمستان به وقت گرمی خو کار سر زمستان که میشه کارانیه که به خونه ما کار کنم. من میخوام از بیادر و خوراک کمک کنم. سر زمستان خوب خوبی تیر کنم، نه سرپناه دارم، نه خیمه، نه خوب. به زمستان خود شما میفهمه کارم نیم، من کدام وظیفه ندارم، کدام چیز دیگه ندارم. بسیار بیاگالات سخت به سر میبرم، زندگی می بسیار مشکله. د یادونې وړ ده چې د لالاغا کورنۍ په ننګرهار کې یوازینۍ کورنۍ نه ده چې د جګړو د ناوړې اغېزې له امله د ناچارۍ ژوند کوي، بلکې ډېرې نورې کورنۍ هم شته چې ورته حالت سره مخامخ دي.